د خبرونو سرټکی د ښې حکومتولۍ په موخه له دولتي ادارو څخه د څار او ارزونې دوام. نن یې د کندوز ولایت د ښار جوړونې ریاست له اداري چارو څخه لیدنه کړې. په کندوز ولایت کې د هیواد د 5 زونونو ترمنځ د کرکټ سیالیو پای. دا سیالۍ د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. او له اسلامي امارت څخه د قلیزال ولسوالۍ د خلکو غوښتنه. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن شنبه د 1445 سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 5مه د 1402 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 11مه چې د 2023 زیږدیز کال د جولای د میاشتې له 22 نیټې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه اسماعیل کلیوال یم. د کندوز ولایت د څارنې او ارزونې کمیټې نن د دغه ولایت د ښار جوړونې له ریاست څخه لیدنه او څارنه وکړه. د چارواکو په وینا د دې څارنې پر مهال د یاد ریاست کارکوونکو ستونزې اوریدل شوي او د غوره خدمتونو د وړاندې کولو سربیره یې د کارکوونکو په پابندۍ ټینګار کړی دی. د کندوز ولایت مقام د څارنې او ارزونې کمیټې د خپل څار په دوام نن د دغه ولایت د ښار جوړونې د ریاست له اداري او ورځنیو فعالیتونو څخه له نږدې څارنه او ارزونه وکړه. د دې څارنې او ارزونې پر مهال د ولایت مقام د دفتر رئیس د دغه ریاست له کارکوونکو وغوښتل چې د ښې حکومتولۍ او خلکو ته د صادقانه خدمتونو په وړاندې کولو کې تر بل هر وخت خپلې هڅې ګړندۍ او لسته دې د تل په څېر غوره خدمتونه وړاندې کړي او مامورین دې په خپلې حاضرۍ کې پابند واوسي. د څار او ارزونې یا نظارت کمیټې نن ورځ د کندوز کور جوړولو یا ښار جوړولو یا شهرسازي ریاست څخه څارنه او نظارت وکړه. دلته په یاد ریاست کې له مسؤلینو او ټولو کارکوونکو سره مجلس وکړه. د ولایت رهبرۍ هدایات او سپارښتنې د لا تشویق او کار کولو په هدف له دوی سره شریک کړي. دغه راز د یاد ریاست له ټولو شعبو او کارکوونکو څخه څارنه وکړله او د دوی چارې وارزولې. دا هر څه په دې هدف کېږي له اداراتو څخه مسلسل نظارت په دې هدف چې په اداراتو کې مثبت بدلون راسي د دې هیواد دپاره او د ولسونو دپاره څنګه چې لازمه ده په ښه توګه خدمت ترسره شي. په ورته مهال د ښار جوړونې رئیس د ولایت مقام له لوري د دولتي ادارو له څارنې او ارزونې خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د دغې ادارې ټولو فعالیتونو په شفاف ډول پر مخ وړل کیږي او هڅه کوي چې خلکو ته پر وخت ګټور خدمتونه وړاندې کړي. د ارزیابۍ کمیسیون و رئیس ته انشاءالله اطمینان ورکوو لکه څنګه چې ستاسو اعتماد او باور دی په موږ باندې انشاءالله موږ به تر هغه څخه بهتر او ډیر ښه کار کول لپاره ډیر کوشش او محنت وکړو او موږ کوشش دا دی چې څومره ژر کېږي د ولس د ستونزو دپاره رسیدګي وسي او موږ هغومره کوشش کوو چې هغوی ته رسیدګي وکړو. د ولایت مقام له لوري د دولتي ادارو څخه د څارنې او ارزونې موخه د ښې حکومتولۍ رامنځته کول د اداري چارو د ښه والي په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو او نه حاضرېدو د تایید لپاره ترسره کیږي او تر دا مهاله یې ترې ښه پایله هم ترلاسه کړې ده. په کندوز ولایت کې د نجیب الله ترکي تر سرلیک لاندې د زونونو په کچه د معلولینو د کرکټ سیالۍ د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د مسؤلینو په وینا په دې سیالیو کې د هیواد د 5 زونونو لوبډلو ګډون کړی و او د دې سیالیو په ترسراوي د ولایت مقام او د کرکټ بورډ عمومي ریاست هڅې او همکارۍ وستایلې. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي راپورته. په کندوز ولایت کې د نجیب الله تاریخي تر سرلیک لاندې د هیواد د 5 زونونو څخه د معلولینو شلاوریزې سیالۍ چې څو موده وړاندې پیل شوې وې د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغې لوبې لومړۍ پاڼۍ مس عینک لوبډلې پیل کړه چې په شلاورونو کې مقابلې لوبډلې ته 101 هدف وټاکه چې دغه هدف د سپین غر لوبډلې په اسانۍ پوره کړ او د دې سیالیو لوبلړۍ په خپل نوم کړه. سپین غر زون او د مساینک زون ترمنځ دغه پایلوبه وشوه چې هغه کې مساینک لومړی توپوهنه وکړه چې هغه کې 101 ټارګټ یې راکړه او هغه موږ ډېر په اسانۍ سره او ډېر په ښه تجربې سره ترسره کړه.
واقعا کو وګورو د تورنمنټونو په حساب باندې د افغانستان په هر ولایت کې ایونټونه کیږي او کندوز ته خو دا اول ایونټ دی چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي د ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واخیستو واقعا نو ډېر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونټونه راشي. بل لور ته بیا د کندوز ولایت د کرکټ بورډ مسؤلین د دې سیالیو په ترسراوي کې د ولایت مقام او د کرکټ بورډ عمومي ریاست هڅې او همکارۍ ستایي او په دې برخه کې ترې د لا همکاریو غوښتنه کوي. نو د معلولینو او معیوبینو لوبې چې د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې وې په کندوز کې 13 دوشنبه پیل او نن شنبه په ورځ پای ته ورسېد یعنې 6 ورځې دوام وموند. نو په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسینک لوبډلې ترمنځ پای لوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. د دغو سیالیو فاینل لوبې ته د ولایت مقام د دفتر رئیس هم ورغلی و او لوبه یې له نږدې ننداره کوله. نوموړي په کندوز ولایت کې د ورزشکارانو او بیا په ځانګړي ډول د کرکټ د لوبغاړو د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې یادې کړې او د هر ډول همکاریو ژمنه یې وکړه. د همیش دپاره لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاستئ د کندوز زون کرکټ بورډ سره موږ یوه ښه همغږي لرو په ځینو برخو کې همکاري ورسره سوې ده او د همیش دپاره موږ د یاد کرکټ بورډ سره په څنګ کې ولاړ یو. دغه راز له د کندوز ټیمونو لوبغاړو د تشویق دپاره موږ هلې ځلې کوو چې په هره برخه کې د دوی ملاتړ وکړو دوی ته ښه زمینه برابره کړو تر څو دوی په هره برخه کې خپلې لوبې هم په ښه توګه ترسره کړي او د دوی هغه حقوق هم په اسانۍ سره دوی خپله ترلاسه کړي. په کندوز ولایت کې د لومړي ځل لپاره د هیواد د 15 زونونو ترمنځ د معلولینو د کرکټ سیالۍ ترسره کیږي چې د مسؤلینو په وینا په دې سیالیو کې بوست، آمو، میساینک، سپینغر او بند امیر لوبډلو ګډون کړی و او د هیواد 14 ولایتونو لوبغاړو پکې شتون درلود. د کندوز امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د 6 تنو مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي دا کسان په 13 یوه اونۍ کې د امنیتي پولیسو لخوا د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د نشهیي توکو د پیر او پلور په تور نیولي او یو شمېر نشهیي توکي هم ترې ترلاسه شوي دي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د امنیتي سرتیرو لخوا د 6 تنو مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي دا کسان د امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو لخوا په 13 یوه اونۍ کې د کندوز ولایت په بیلابیلو برخو کې د نشهیي توکو د پیر او پلور په تور نیول شوي او دوسیې تر څېړنو لاندې دي. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ځیرکو او بیدارو پولیسو په 13 یوه اونۍ کې 6 تنه د نشهیي توکو د پیر او پلور په تور د ښار په مختلفو سیمو کې نیولي. یاد نیول شوي مظنونین به د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته اړوند د عدلي او قضایي ارګان ته وسپارل شي. د کندوز ولایت امنیتي سرتیرو لخوا د نشهیي توکو کاروباریان په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې ولایت کې د جنایي جرمونو ګراف د پخوا په پرتله د پام وړ راټیټې شوي دي. بیا هم له کندوز څخه د کندوز ولایت قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د عمومي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي له تیرو 16 لسیزو را په دې خوا د حکومتونو له لوري د دې ولسوالۍ بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او د مرکزي بازار سربیره یې ټولې مواصلاتي لارې تخریب شوي دي او له اسلامي امارت څخه یې ژر تر ژره د بیا رغونې غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي راپورته. دا د کندوز ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د اقتیپې عمومي بازار دی چې د خامو او کندو کپړو سړکونو له امله په اوړي کې له دوړو او په ژمي کې له چقړو سره لاس او ګریوان وي. اوسیدونکي وایي له تیرو 16 لسیزو را په دې خوا د دغې ولسوالۍ د بازار سربیره فرعي او ټول عمومي سړکونه او مواصلاتي لارې په بشپړه توګه تخریب شوي او د وخت حکومتونو لخوا یې هم بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې خو اوس د اسلامي امارت له حکومت څخه د ژر تر ژره بیا رغونې غوښتنه کوي. مشکل عمده ما خصوصی مشکل ما از سرک است. در تابستان دجا خاکباد و گردباد بسیار مردم با عذاب میکنند و مشکل در زمستان که است دجا از راه مواصلاتی ما بسیار با گل و الموتورهای باربری و مسافربری بخیر در حالت های اضطرار بخیر مشکل تمام میشه. مش سرک مشکلات سرک لرو
سرک مو خراب دی که مریضان پیدا ته کندوز رسو تکا تکا دی سرکان په جمی لای دی وس خاطر د تکا تکا دی بیخ تکا دی قلازال پر مم خراب دی سرک ز تخیر کندوز برزوم مرت مشکلاتونه بیخ ډیر دي سرکای ما خراب است جام پجول است زمستان از گل و لایو باز آوستم تابستان می خاک و خاک باد و جام پجول زیات است. له بلې خوا بیا د قلیزال ولسوالۍ چارواکي هم په دغې ولسوالۍ کې د بیا رغونې په برخه کې د خلکو ستونزې مني او وایي چې د دوی ستونزې او غوښتنې د سیمه ییز حکومت له چارواکو سره شریکې کړي او ورته د حل ډاډ ورکړل شوی دی. ما در سطح ولسوالی به اندازه 1 کیلومتر سرک نداریم که قیر باشه، اما بار بار ما به حساب از مراجع قانونی یا از ارگانهای مربوطه که از ما تقاضا کردیم و آنها برای ما پاسخ دادن و گفتن که انشالله ما بر بالای از کار میکنیم و هر آن چیزی که در توان ماست به خاطر رفع نیازمندی های مردم ما تلاش داریم. د کندوز قلیزال ولسوالۍ د دغه ولایت شمال لویدیځ لور ته په لرې واټن پرته او له تاجکستان هیواد سره سرحدي ولسوالۍ ده چې له 13 کلونو راهیسې د حکومتونو لخوا د دې ولسوالۍ بیا رغونې ته د نه پاملرنې له امله یې اوسیدونکي د ژوند له هر ډول لومړنیو اسانتیاوو څخه بې برخې شوي دي. وروستی خبره هم ده چې په کندوز ولایت کې څه باندې 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. مسؤلین وایي دا مرستې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP لخوا د دغه ولایت د شترچي ولسوالۍ له اړمنو کورنیو سره شوي او هرې کورنۍ ته یې 15 قلمه خوراکي توکي ورکړي دي. محمد الله ارچوالي په تړاو راپور لري. د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې د بېوزلو کورنیو د لاسنیوي په موخه د خوراکي توکو مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا د مرستې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د خوړو نړیوال سازمان په مالي ملاتړ او د ټولنیز ځواکمنتیا موسسې په همکارۍ د یادې ولسوالۍ اړوندې سیمو له 1560 اړمنو کورنیو سره شوي او هرې کورنۍ ته 15 قلمه خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، دال نخود، د ماشومانو لپاره د خوارځواکۍ توکي او د خوړو مالګه ورکړل شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د دشترچي ولسوالۍ له اړمنو کورنیو سره د مرستې په داسې حال کې کوي چې د دغه ولسوالۍ په لورو پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ د کمزوري اقتصاد له امله د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي او لا زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تالا سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. الله مو مل شه.